هاي كدلمان دوستانو ستلم شي ز قټیم زوړم له تاسو سره یو خبر شریک کړم چې پچینکی د پښتو یو نوی تدریسي کتاب چاپ شوی زما په لاس کې دغه کتاب نوی کتاب تدریسي کتاب دی چې د پښتو د لوړو زده کړو چپټر په عنوان دی او دغه کتاب چې د سکل په مارچ میاشت کې په رسمي توګه چاپ شوی په دوو برخو ویشل شوی او پکې 32 لوستنه شتون لري نو زما ترڅنګ اوس دغه دوه ځوانان یعنی د یونان民族大学的پښتو ښوونکي ښاغلی杨朝辉ښاغلی罗旭阳هم د دغه کتاب لیکوالان دي نو غواړم چې له دوی دواړو سره یوه لنډه مرکه وکړم او زما پوښتنه دا ده چې دوی ولې دغه کتاب لیکي او موخه یې څه ده او په د لیکلو په ترڅ کې له کومې ستونزې سره مخامخ وو نو اوس له ما سره اوسئ جزئیات یې واورئ لمر یعنې杨朝辉به لومړی زما پوښتنې ته ځواب ورکړي چې دوی د څه لپاره دغه کتاب لیکلی ځکه په چین کې د پښتو تعلیمي کتابونه ډېر لږ دي او موږ د دې کتابونه لیکل د دې لپاره چې په چین کې د پښتو زده کوونکي ډېر ښه پښتو زده کړي او دوه کاله مخکې زموږ پوهنتون د چاپېدو او مدرس لپاره یوه پروژه درلوده نو او زموږ پوهنتون ټولې 15 ژبې څنګه هم په دې شاملې دي او زه ډېر ویاړ یم چې پښتو ژبې هم پکې دي ډېره مننه نو اوس زما دوهم پوښتنه دا ده چې دوی دواړه د دغه تدریسي کتاب د لیکلو او چاپولو په بهیر کې له کومې ستونزې سره مخامخ شوی السلام علیکم سمندار یم دا زما ویاړ ده چې دغه تدریس کتاب په چین کې چاپ شوی دی او ځکه چې اوس مخکې په چین کې د تدریس په ځانګړتیا د پښتو تدریس کتاب ډېر کم دی موږ کوشش وکړو چې زموږ تر حده پورې کې د پښتو په چین کې د پرمختګ د تللو لپاره کې زیاتې دغه تدریس کتابونه چاپ یې کړ او د دې کتاب په لیکلو کې کوم ستونزه شته ما په نظر کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې ځکه چې په چین کې موږ داسې مواد ډېر لږ لیدلی کېږي نو موږ د کتاب د مواد د راټولولو په وخت کې زیاتې لارې چاره پیدا وکړو لکه په انټرنټ کې او په لارښوونه کتاب کې په زره کتاب کې او په نورو افغانستان یعنی پښتو استادو سره پوښتنه وکړو چې لکه له موږ سره یعنی را سره مرسته وکړه چې دغه کتاب د بشپړ لپاره کې یوه ښه لاره چاره پیدا وکړو مګر موږ د دغه کتاب په هکله کې موضوع زیات دی لکه په فرهنګ کې په تاریخ کې په کلتور کې په ادبیاتو کې نو په دومره زیاتې میدانونو کې نو موږ غواړو چې یو دغه کتاب د پښتو د زده کولو دغه د ژبې د زده کولو لپاره کې یوه ښه وسیله کېږي بلکې
د افغانستان د فرهنګ په هکله کې هم هم ښه وسیله کیږي لکه موږ په دغه کتاب کې د زیاتې موضوع لکه 可以خصوصا چې په دغه کتاب کې دوه برخې لري ها او دوه برخې لري یوه لکه د افغانستان د علومو اکاډمي په څیر کې موږ داسې دوه دېرش لوستونه شته لکه د لومړی موضوع د افغانستان د فرهنګي میراثونه او په افغانستان کې ځینې غټ کسان لکه میرویس نیکه او د امان خان او دغه سړی په افغانستان تاریخ کې ډېر مشهور دی او موږ غواړو چې زموږ شاګردانو او مفسرینو لپاره کې د افغانستان په رنګارنګه برخه کې ورپېژني او له افغانستان آشنا کیږي نو موږ خو که په دغه جریان کې زیاتې ستونزې شته مګر موږ بریا ترلاسه شوی دی نو دا زما ویاړ دی دا زموږ ملګری ویاړ دی چې نو هیله لرم چې په راتلونکي وخت کې لکه دغه په څېر تدریس کتابونه کې په چین کې زیاتېږي او موږ د چینایي شاګردانو لپاره کې ښه پښتو د دې وسیله په مرسته کې ښه پښتو زده کوي یو ځل بیا تاسو څخه مننه کوم چې په چین کې د شاګردانو د زده کړې لپاره دومره ښه تدریسي کتاب وړاندې کړی